अस्सलाम वालेकुम। आया ओवर थिंकिंग زیات غمونه زیاتې پریشانۍ د شوګر سبب جوړېدای شي او کنه. دا خبره بالکل ټیک ده چې څوک اوور تھینکینګ کوي، زیات غمونه زیاتو پریشانیو کې مبتلا وي، هغه ته د شوګر رسک چې کوم دی هغه سیوا وي. اوس دا څنګه سیوا کېږي په دې به ځان پوه کړو. کله چې یو کس اوور تھینکینګ کوي یا په غیر ضروري غمونو کې مبتلا وي، نو د ده په وجود کې ایچ پی اے هایپوتلمیک پیچوټري اډرینل اکسس چې دی هغه اکټیویټ شي. او کله چې دا اکټیویټ شي نو هایپوتلمس یو قسم هارمون سیکریټ کی او دې هارمون په ذریعہ باندې سیګنل ورکي سی آر ایچ کارټیکو ټراپیک ریلیزینګ هارمون په ذریعہ باندې دا دی وړوکی ګلینډ لا کوم ته چې پیچوټري ګلینډ وي د دې هایپوتلمس د دماغو د حصہ چې دا د دې سره یو ځای موجود دی او کله چې دې له سیګنل ورکي نو دا یو بل قسم هارمون سیکریټ کی هغه ته ویل شي اے سی ټي ایچ اډرینوکارټیکوټراپیک هارمون. اوس دا هارمون چې کله سیکریټ شي نو دا بیا یو بل ګلینډ هغه اکټیویټ کوي، هغه سټیمولیټ کوي او هغه موجود وي په ګردو کې. د دې ګردو په لپاسنۍ حصہ باندې موجود وي او هغې ته ویلی شي اډرینل ګلینډ. او په دې اډرینل ګلینډ کې بیا دوه حصې وي، یو ته ویلی شي اډرینل کارټکس، یو ته ویلی شي اډرینل میډولا. دا اډرینل کارټکس یو بل قسم هارمون بیا پیدا کوي، هغې ته ویلی شي کارټیسال. او کله چې په وجود کې د کارټیسالو مقدار سیوا کیږي نو زمونږ په وجود کې د دې سره د ګلوکوزو یعنی د خوږې مقدار هم سیوا کیږي د پاره د دې چې د وجود چې کوم دی هغه الرټ وي، خبرداری وي او د سټرس ته ریزسټنس شو کړي. نو د دې په وجه باندې بیا هغه کس چې هغه اوور تھینکینګ کوي هغه ته د شوګر د لګېدو رسک چې کوم دی هغه سیوا کېدی شي او د دې سره بیا ډایجیشن هم سلو کېږي او نور داسې قسمه کارونه په وجود کې کېږي چې هغه وجود ته فایده مند دی. نو کوشش کوئ د غیر ضروري غمونو نه ځان بچ کوئ. والسلام.